که 50 سجده تلاوت هم در باندې واجب شي وي په یو ساعت کې وي په اسانه طریقه باندې تاسو ادا کړئ. زه تاسو ته د هغې طریقې کار پریکټیکل به دغه کلیپ کې ښیم. تاسو دغه کلیپ وګورئ، دغه کلیپ نه زده کړه وکړئ. انشاءالله العزیز کتاب باندې چې 100 یا 200 سجدې تلاوت هم پاتې شوي وي نو ته به چې په یو ساعت کې هغه په اسانه طریقه باندې ادا کړي. سجدې تلاوت په قرآن عظیم الشان کې ټوټل 14 دي. تاسو چې بیا خپل حساب ولګوئ د دغه ټولو سجدو په یو ځای باندې هم تنیت کولی شي په دې طریقه باندې. یعنی ما باندې چې 14 سجدې تلاوت پاتې دا سجدې تلاوت یعنی 14 سجدې تلاوت کوم په دې حاضر وخت الله اکبر سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى الله اکبر. نو دغه تکبیر سره اوس بهتر خدای چې ته ودرېږي او که چېرته به تا باندې سجدې زیاتې وي نو ته بیا تکبیر وایي چې الله اکبر سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى الله اکبر. دو ادا شوي بیا به وایي چې الله اکبر سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى الله اکبر. درې ادا شوي بیا به چې تکبیر وایي چې الله اکبر سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى الله اکبر. څلور ادا شوي. نو په دې طریقه باندې که به تا باندې 200 اگر چې زر سجدې په تا باندې پاتې وي په یو ساعت کې وي په اسانه طریقه باندې ادا کی. ځکه چې بدی کې تکبیر کې لاس اوچتول غوږونو تم نشته دی، سلام اړولم پکې نشته دی او درېدل بهتر دی. خو کنه ودرېږي تا باندې ذات نو بدی طریقه باندې ته چې دغه مکمل سجدې ادا کولی شي او د ټولو سجدو نیت چې دا په یو ځای باندې کولی شي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.